ابو مواده اوس د نورم پسې سرمنه درنه باسم. مسلمانانو غوږ دا کتاب مشرعة بحار الانوار، دا د بحار الانوار شرح د ساکوم ما اوس 11 لمبر روایت درته ښکاره کړل. بحار الانوار وګوره دا ده 11 لمبر روایت لكم كتاب نراوړی، كتاب دلائل الامامه للطبري عن محمد ابن هارون ابن موسى العكبري. وزد بحار الانوار شرح الشيخ محمد آسف محسني، دا لویه مرجع د دوی دی. بحار الانوار شرح یې کړي. مشرعة بحار الانوار دوم جلد 113 صفحه ده. په دې کتاب کې وګوري الباب وم باب راوړی دی، ویني که نه ویني؟ طيب محترم. ما وقع عليها من الظلم، ويكم سي فاطمه رضي الله عنها باندې ظلم واقع سوی ده د دې زړه او خفقان وشکایتها في مرضها الى شهادتها فيه أكثر من 50 رواية، پدې کې ویله 500 نه زیات روایتونه دي. والمعتبرة منها ما ذكرت بأرقام 24 يعني په دې باب کې 50 روایتونو نه زیات راغلي دي، خو ټول دروغجن دي. معتبر پکې 14 لمبر ده، 22 لمبر ده او 24 لمبر ده. ویني که نه ویني؟ صاحب محترم په دې دلائل الامامه کې د سند نه د ښکاره کړی، خو لیکن په دې ځای کې زه درته ښیم چې په دې ځای کې تاسې وګورئ. دې ځای کې وګوره روي الطبري بسند صحيح، زه پسې چالو کړه ګوري هغه ځای وګوره عن محمد، په دې زیړ خط کې پای کې وګوري مسلمانانو متوجي سي دا راوي څوک ده. عن محمد چالو کړه چې هلته ابن هارون راسي پسې یعنی عام روي هم نه غاټ ستون سکون دي کنه هو دا روایت کړه. وګوره عن محمد مسلمانانو خرته متوجي سي عن محمد ابن تیر کړه یو خاطر سي ابن هارون راسي عن محمد ابن هارون ذکر ابن هارون محمد ابن هارون ابن موسى العكبري. خې در سره نوٹ کړي. راځي مسلمانانو دماغ کامره خلاص کړي، دماغ کامره خلاص کړي. بارک الله فیکم. مسلمانانو خراته متوجي سي اله العالمین مو سرلوړي کړه. الله جل وعلا دې ټول دوستان راته عزتمن قدرمن سرلوړي کړي. خلاص کې قاری صاحب محترم ریکوست مې ولېږم. یو لحظه. مسلمانانو خراته وګوري. بارک الله فیکم. دا کوم کتاب ده؟ دا بحار الانوار ده. وګوره دا کیمرا لګه په صاحب. صحیح شو؟ صحیح دی قاری صاحب. قاری زلک شانتی ها دا وګورئ بحار الانوار ده د علامه مجلسي د دې 43 جلده 100 صفحه ده. ټول مسلمانان راته غوږ سي. علامه مجلسي دلته 11 لمبر روایت راوړی ده. دا مه هېروئ، دا نقطې وروسته زه درته ښیم دا څوم لمبر روایت ده؟ 11. ټول په کمنټونو کې ولیکئ دا څوم لمبر روایت ده؟ 11. كتاب كم كتاب ده دلائل الإمامة للطبري. ويني كأنه ويني سيدوكم كتاب روي صحيح دلائل الإمامة للطبري أم دا كتاب راوي ده كان كل قرصب وسوغري عن محمد ابن هارون ابن موسى العكبري التمولد الكمولد المسلمان وكمنتونو كيولي كي دلائل الإمامة كتاب دي طبري دا دي دوي طبري دا أهل السنة والجماعة طبري لري، لكن دا دي دوي خبل طبري دا عن محمد ابن هارون ابن موسى العكبري. دا نور روايتي دلتا بسراوري دا قال قبضت فاطمة دا رازي ترپايا پوري. دا دي دوي په مذهب کې ترټولو دي دوي په کمپنۍ کې ترټولو معتبر روایت ده. لیکن تاسو راسي مسلمانانو دغه کس محمد ابن هارون ابن موسى العكبري دا څوک ده؟
دا د دوی کتاب ده د چا مسلمانانو السيد بسام مرتضى جزء الثالث زبدة المقال من معجم الرجال ویني که نه ویني زبدة المقال من معجم الرجال دي کتاب ته مسلمانانو وګوري محمد ابن هارون ابن موسى څه شي د لاندې مجهول الله اكبر الله اکبر مجهول ابو مواد لنا معلومه خلق و روایت راړي خلق ته خي بیا ورته وایي سي صحیح وس نور پسې ګوره قاری صاحب دا خو یو کتاب ده نه دی ته اعتبار نسته زبدة المقال في معجم الرجال راځه بل پسې درته ښکاره کوم ما خفه کېږه آفرین قاری صاحب المفيد من معجم الرجال الحديث دي حديث وسړي در پیژني دي چا دي حديث وسړي راویان در پیژني او شیخ مفید وای مفید دي دولس امامه و لوی امام د مذهب څخه جوړ کړي دي سړي جوړ کړي په دې کتاب کې څه وای مسلمانانو راسي محمد ابن هارون دا وګوري محمد ابن هارون ابن موسى لاندې وګوره عن ابيه التلعكبري څه شي د مسلمانانو مجهول سخت خوان کی مجهول په دې بحار الانوار کې ما درته ښکاره کړل څوم نمبر روایت ده یولسم دغه محسن په یولسم په دې دریو کې سته دا 14 ده دا 22 دا 24 دا د دوی لوی مرجع شیخ محمد آصف المحسني وايي چې په دې باب کې یو روایت صحیح نسته دغه درې روایتونه 14 او 22 لمبري خودلې دي چې هغه د فاطمه رضی الله عنها د کور په حمله خبرې کوي او نه د کور سوجدا خبرې کوي هغه نور روایتونه دي که غواړئ چې تاسو ته ښکاره کړم اوس ګوره 14 لمبر 22 او 24 په دې باب کې دا یو لسم نمبر روایت نه دراوړی نو معلومه خبره ده چې هغه روایت چې الته مفید ویل سي مجهول ده او الته ابل د دوی معجم الرجال دي زبدة المقال کې سره غلي هغه مجهول ورته ویلی دلته محسن الامین آصف محسن الامین مرتوی چې په دې کې 50 روایتونه دي ټول دروغجن دي یوازې 3 روایتونه پکې معتبر دي دا 3 روایتونه معتبر پکې کوم دي مسلمانانو دا یو لسم روایت ده دا خود هغه د دین محمد صاحب خبره د ډی تکړل یعنی معتبر نه ده پوه شوس که پوه نه شوس اوس په دې کې تاسو راسي زه په دې کې 101 او 102 امداسې پسې 103 صفحې ته پسې لاړ سم چې تاسو ته امدا روایتونه ښکاره کړم 14 لمبر آیات ده وګوري د فاطمه زهرا رضی الله عنها په اړه باندې خبره نه کوي دا وګوري اول لمبر روایت 14 22 او 24 په دې کې 14 لمبر روایت د علي رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام خبره ورته کوي په دې کې بیا تاسو وګوري کدا چې پسې زی لمغ نه ډیر وخت غواړي چې زه په دې ځای کې 3 صفحه او یا کړم چې موږ د روایتو ته ورسېږو مقصد دا تاسو هلته په اساني سره هم کتلی سئ چې دا روایتونه دلته د دوی لوی مرجع راوړي دي دا د فاطمه زهرا رضی الله عنها د شهادت په اړه باندې خبره نه کوي ټول دلته کتلی سئ چې اوس راځو یو بل کتاب ته دې کتاب کې جنة المأوى دا د دوی لوی مرجع ده جنة المأوى كاشف الغطاء شيخ محمد الحسين دا د دوی لوی مرجع ده د اول لمبر روایت 3 صفحه ده دې ځای کې وګورئ ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها دغه قضیه چې فاطمه رضی الله عنها وهل دي په مخ باندې وهل دي مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري ندي ما زمير وي قبلوي ندي ما وجدان او عقل قبلوي ندي عقل انسان عقل قبلوي او ندي ما مشاعر وي قبلوي زكوي سي عرب داسي خلقوا لان القوم ديك رازسي دي عرب سجايا تقاليد كدي جاهلية دي زمانم والخزينة وهلي ولي
سي علي رضي الله عنه كلماتك ورازيك أمير المؤمنين علي عليه السلام أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله. يعني علي رضي الله عنه سيد جاهليت په زمانه کې به مشرکینو خپل خزینه وهلې ځکه چې بیا به د پراتونن کې نسل کې عار او عیب او شرم بړلې کېدل. دای څوای وای دا خو د جاهلیت په زمانه کې دا کار نه کېدل، نو مسلمانانو به وای څنګه کول، صحابه به وای بیا څنګه کول. اوس پسې بل کتاب ته دی راسه، بل کتاب ته دی پسې راسه. دا کتاب دی وګوره، عقائد الاماميه د 12 امام او عقائد بین الاصيل والدخيل. په دې کتاب کې څه وایي؟ د دې کتاب په 2 صفحه کې 353 صفحه کې ولو كان عمر فعلا ضرب بالباب على صدر فاطمه كثير وفعلا عمر ذنه لفاطمه رضنها بو باندې دروازه وهلې وای او د غي پختي ماتي کړي وای دا وګوري وكسر اضلاعها وكيف يقدم علي على تزويج ابنته فاطمه الى قاتل امها. وبي علي رضي الله عنه خپل لور ولي دي اغه چاته په نکاح ور کول سي اغه دي مور قاتلو ياو. وكيف كانت ام كلثوم ترضى بان تكون زوجة لقاتل امها. وام كلثوم دي علي رضي الله عنه وای څنګه خپل دا په دې راز کېدل سي دي مور دي قاتل خزه دي سي. او بیا پس یو ګوره وهل كان الامام الحسن والحسين وهما شابان غيوران يرضيان بمثل هذا. وآية امام حسن حسين بیا په دې غیرتمن ځوانان بهادر ځوانان په دې راز کېدل چې عمر رضی الله عنه د دې مور وهلې بیا د دې خور غته په نکاح ورکړي. راځو دې زیته الله اکبر، راځو دې زیته. دا خبره خو مو په دې خبره باندې خو پوي سولاسته چې د دې دوکبازانو دوکه خپل عوامو ته لمجهولو کسانو وای صحیح روایت د تا یو ملا د څوک پیژنیم نو دا د 1400 کاله بعد د معتبر مولا اول د روایت ثابته ثابت کړه مجاهل لمجهولو لنا معلومه خلقنا روایت راوړي. بیا می په مشرعت بحار الانوار اسف محسن الامین چې د تاسو تر ټولو معتبره مرجع ده د بحار الانوار شرح یې کړی غوي د سپدی باب کې یو روایت صحیح نه ده ام دا روایت یو لسم نمبر روایت دلائل الامام راوړی چې دا مو معتبر نه ده. دا دی یو بل تاتمی دی جنة المأوى دي كاشف الغطاء لو يا مرجع دي خبر مي درت ذكر كرلا عقائد الاماميه كي مي بس درت ذكر كرلا لمجهول خلقنا روايات راړي بیا خپل عوامو ته دوکه ورکوي دوکبازه لکه بالمرصاد داسې به در پسې یم چې په خپلو کتابونو لننه بعد دروغ وایي په خدای قسم کې دې پسې پرېږدم دا مې وعده در سره کړې ده نور به عوامو شیه وتم که خدای کې ویل دروغ نسي ویلی. ځان تیار کړه نرسه غیرت په ځان کې پیدا کړه امدا روایت دلته راسه د ټولو مؤمنانو ته به وښیې ما به پړ کړې ما به ملامت کړي د دې خلقو په مخ کې چې دا روایت مې درته صحیح راوړی دا د دوی مسلمانانو هغه قوي معتبر روایت ده. له څو کتابونو مې مجهول درته ثابت کړل له دوو د دوه کتابونو که دریم غواړې دریم هم پسې درته ښیم که څلرم غواړې څلرم هم پسې درته ښیمه که څلرم غواړې څلرم هم پسې درته ښیمه. لیکن دلته میدان ته راسه خپلو عوامو ته دوکه مه ورکوه. او تاسې پوهېږئ کله چې دا پوښتنه دا سړی جنکي دا قواره خو د اسم داسې ده لکه د متي خو پوهېږي ښي دا طبیعت خراب سي والا دا به نو اوس څنګه کوم ځکه دا خو دلته سکرین ریکارډ کېږي او دا بیا مؤمن ته ورسېږي نه دا بیا مؤمن ته ورسېږي. مؤمن همداسې پرده درنه پورته کړله میدان ته راسه صحیح روایت راوړه مجاهلون روایت ما راوړه مجاهلون لمجهول لنا معلومه خلق روایت ما راوړه صحیح خلق روایت راوړه. اسف محسن الامین چې تاسو لو یا مرجع ده او شارح ده شرح دي بحار الانوار کړي غڅوي وای دا روایت معتبر نه ده. کاشف الغطاء وای دا ثابت نه دي دا یو روایت هم ثابت نه دي او صحیح نه دي دا واقعه ودي عاقل انسان عقل نه قبلوي. او تدلت ورتناسي دي عمر رضي الله عنه په شان کې یو تکبیر وایه چې د عمر بچیانو دلته ټول ګونګیان را سره ناست تکبیرو یا اهل سنت نعره تکبیر الله ولله الحمد. قاری صاحب محترم د دې دین په مجهول باندې جوړ شوی ده بنا شوی ده
قاری صاحب محترم دا ټولو ته گزارش دا ده چې دا سوره ویله شو دا ریکارډینګ شي او دا په فیسبوک باندې شیر شي څرنګه هغه په فیسبوک باندې شیر کړه ده او دا رنګه چې هر مسلمان یې شیر کیږي دا ساري چې د حفاظ فیسبوک باندې کې درته نشر کیږي که خدای کوي